الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې وه چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام د احد شهیدان دفن کړه او بیا د الله د نبی شخصیت بیان کړی شو چې د الله د خوا نه یو رحمت دی. رسول الله فرمایي چې انما انا رحمه، زه رحمت یم هدیه کړی شوی دی خلکو له، د الله د خوا نه ورکړی شوی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې حقیقت کې د الله په انعاماتو کې لوی نعمت د محمد رسول الله وجود او راتګ. او کله رسول الله فرمایي چې بری مؤمنانو کې بعضې داسې انسانان چې زما ذکر له د هغه زړه نرمیږي دې کې ایمان دی، او انسان باید خپل زړه داسې برابر کړي. ټول انسانان چې کله زموږ الله پیدا کړو نو هېڅ د الله بد راله، کله چې د محمد رسول الله اراده وکړه نو الله به ډېر استعداد والا خلک پیدا کړ، انبیا او بیا صحابه او نوره. او دا ویل شو چې د احد په غزا کې ظاهري مسلمانانو له چې د تاوان ورسېدو د هغې ډېرې وجې یو وجه پکې دا چې د الله په امتحان کې مونږ ګیري، الله هر وخت مونږ امتحان کې اچوي. دویمه وجه دا ذکر کړی شوې وه چې رب العالمین ځان له نیکان ګاونډیان غواړي، شهدا. دریمه وجه دا وه چې بیا به هر انسان په اسلام کې را داخلېږي، دا معلومات به نه کېږي چې لکه دا د الله لپاره داخل دی او که نه، لکه عبدالله ابن ابی بن سلول چې کله د جمعې په ورځ باندې به د منبر په دې خوا کې ولاړو، د رسول الله به ډېر توصیف کولو، خو چې کله د احد د غزا مسله راغله نو هېڅ سره د ملګرو وتښتېد ولاړو، دا خلک معلومېدل. څلورمه وجه دا وه علماو دا ذکر کړې وه چې په انسان کې د نفس غلو راځي، الله کله کله دا ماته کړي. پنځم د شهادت د وجې نه زموږ الله شهیدان نشي. شپږم د دې وجې نه علماو دا خبره ذکر کړې وه چې احد کې دا مسله ورسېده تر څو کافران به د خپل کفر کې ښه وردننه شي، مسلمانان له به زموږ الله اجر ورکړي. اووم زموږ الله صفایي کوله. او اتم چې کافران په ورځ د قیامت به چېرته دا بهانه عذر الله له پېښ نه کړي چې الله تا به موږ له موقع راکړې وي او موږ به ایمان راوړی وی، بیا به دا شوی وي. او دا لکه د فرعون مسله ذکر شوه د ماشطې په خلاف، د ابوجهل مسله ذکر شوه د سمیه رضی الله عنها د شهادت مبارک کې چې ډېر په سختۍ باندې هغه شهیده کړه. نهم عمر صاحب فرمایي د دعا د وجې نه هغه به خپل هم دعا وکړه او رسول الله هم د ارمان کوو. لسمه وجه دا چې د امیر اطاعت کړی نه کېږي، دغه شان مشکل سره به یې سړی واقع شي. بیا مو دا وویلې چې د احد نه وروسته د احزاب نه مخکې د یو نیم کال کې څه بعضې سرایان راغلې. یو دا چې ابو سفیان او صفوان بیا اراده وکړه چې په محمد رسول الله باندې حمله وکړي. حمراء الاسد علاقه کې د رسول الله مجاهدین پسې رالل، خپله پکې وو. معبد ابن معبد الخزاعي له ویل چې بری خلکو باندې اسما روبرو غرزوا، ورته ویل چې ډېر ناشنا فوج د رسول الله راغی، دشمن هو تکید او غلبه مجاهدین الله ورکړه. الموت والحج دار خوالد زامن ودو اراده دا وکړه چې په محمد رسول الله باندې حمله وکړو. رسول الله بس د یونیم سره مجاهدین سره ابو سلمہ را تشکیل کړي، ورته یې ځان رسوا. کله چې غلا خل رالل دشمن هو تکیدو، د احد د وجه نه دغه په بدن کې لږ زخم راغلی او هغه چې زیاتېدو تر دې پورې چې هغه شهید شو. او بیا ډېره ناشنا توصیه ام سلمې له وکړه چې انا لله و انا الیه راجعون، دا وایه اللهم اجرني في مصیبتي واخلفني خيرا منها، دا وایه رسول الله رب العالمین بیا ورکړي. خالد بن سفیان الحذلی په نامه باندې یو بل سړی و چې په رسول الله باندې اراده د حملیات وه. عبد الله ابن انیس په ور تشکیل کې به د محرم په څلورم کال د هجرت د محرم په 15 ورځ باندې بسلاړو. اتل سورې ورسې هغه سر ورته راوړو، رسول الله له مخې لکه خو دوی رسول الله دا اق سړیو چې تاسو زور لګلې د الله نبی ورته ویل چې زموږ صاحب مابین کې امانت دغه امسا شو دا سرواله. څلورم مسله دا و چې د عذر او قرا لاخي څه خلکو د رسول الله خو لرال او ویل چې اذا الله نبی چې تکړه کسان راکا قران او سنت درس او تدریس به زموږ په علاقه کې وکړي شي او ایسه به داخله د ایمان ولا شي، مقصد دوکا او چلو. عاصم ابن ثابت، مرشد ابن ابي مرشد الغنوي،
خبيب ابن عدي زید ابن دثنا عبد الله ابن طارق دا مجاهدین په لاس ورکړه کله چې رجال عقیل راغله چې درابه او جدی بر مابین کې زید نو دی ورته سل کسان کې نیولې وکمین کی او هغه پر اخلاص کړه ملګری شهیدان شو کوڅو کسان پاتې شو هغه غره لوخته ورته ویلي تسلیمي راکې موږ به محمد رسول الله تاسو ورکو دغه نه خپل قیدین والو عاصم شبل ملګری ویل څه چلې وسه خو تر اخره سرګې پورې څنګه چې کدا دشمن دې بده باندې اعتبار وکړ دی وکسانه جانب مقابل کې اوال ډېر ترزنه او ترې ډېر سخت استعمال ولا هغه به چې کلک کسان راوځي ورته کینول نو بغوش باندې دی شو شهید د دوه کسانه قیدین کړه زید ابن دثنا او خبیب ابن عدی خبیب عقبه ابن الحارث په لاس باندې ورکه او زید ابن دثنا اغا صفوان په لاس باندې ورکه چې د امیه بچو دوی د غیب لرونه وجیلی و مکه کې دا خرج کړ زید ابن دثنا په خپل لا نور سره ابو سفیان لوري سملګری بوزو دا انت اعدام کې تنعیم علاقه کی وی وجنی ابو سفیان ورته ویلو چې ای زیاده کستا په ځای باندې شرط محمد وې دته خو غنل چې بچوي وی والله قسم بالله چې هغه په کې ز اغزم مات نه غاڼم زه ټوټه شم خو رسول الله خپنیش ابو سفیان وی چې والله لا يحب احد احدا مثل اصحاب محمدا قسم بالله چې هیڅ د شي مینه یو بل سره نه کې لکه رسول الله ملګری سره شاه تربیته ورکړې لري قران او سنت او اسلام باندې روزل شي ملګری او خامخې د تربیته خصو د عاصم شه د بدن حفاظت منګ الله وکي او زنانه ویلي او چې راوړو د اثر کې به شراب مسکم او دا به سرو زر نه ډک ماته به ورکو د ورځې په ډومبره راو د شپې په اسمنګ الله بارانو کې ایسه به وځي کې دفن کی خبيب شه چې کله بوتلو حرم کې زنانه قصه کوي وېزمانه چاړه طلب کړو وجه دا وجه زیرنا وغیرہ دا وختې کټ کول چې انسان د الله خو لوري صفا حدیث بخاری کې راځي پروت عبد الله بن عباس باندې اشاره ده چې په جمعه کې دا ختم کړی شي خو په جمعه کې نه نشر ابن مالک فرمایي به خو څلوي فرض نه مخ کې دغه ختمواله وکړه ده ابن قیم زاد المعاد کې ذکر کړی دي او دا زنانو چې ډېر نشه انګور دي قیدی سره و زموږ الله سبحانه و تعالی اکرام وش ځکه دا زموږ الله اولیاء او نیکان خلق وی چې کله بوتلو تنعیم علی قیلا مجرى عائشه څنګه ځکه دې اعدام کولې ده ورته ویلې چې یو دوه رکعات مونږ کول غواړم اخره ملاقات د زمونږ د الله سره کې په دنیا کې د الله نبی بس کوي ودا د خبيب سنت دي تاسو چې کله په دې حالات کې واقع شي نو دوه رکعات مونږ باندې ودرېږي وې دوه رکعات مونږ شو کې ملګرو لوي وې خلکو له قسم په الله جړې او ناشنا فون پر مانځ کې و زړه مې غوښتل چې ورګو دې کوم خمای شي اسنا دشمن سره شر دا سوچ پیدا نشي چې د محمد ملګری د مرګ نه یریږي عليه الصلاه والسلام ځکه مختصر مې کی کجوره دیوره تعین کړه او د دې کجوره پر سر باندې یو برچا او نيزه داخه کړه لکه په تور مثال دا پایا ده د دې پای پر سر باندې چې قویونه برچا کی خو ده او خبيب رضی الله عنه غواړي چې اوس د سر لور وخیږي او د پاسه پیرات سملي چې عمل د بر شهید وکړي چې دا کار کوي د دې شیرونه ویلې وجه دا شیخ عرب خپل شاعران خلقو او شعر په دې وخت کې انسان بل دماغ باندې به راځي په دې شی جاری کیږي او ویلې شمالا لقد اجمع الاحزاب لي وقلبوا وداډلو مال خلق را جمع کړه او قبایل را جمع کړه نارینه او زنانه ټول را جمع کړه او زید چې کجوري وروخه جوړم چې دغه به سر باندې ونیزه تړلې شوې ده او زه د خپل مشکلات او د خپل فقيري او مسافري رب العالمین لوړاندې کوم داخله زمره کو پر تم لري خو لیکن زه شرطم کافر کېږم نه وجه دا چې مخله مرګ دی فلست ابالي هنا اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي فروا مې نشه چې په کوم طرف باندې ولويګم چې مؤمن او مسلمان لاړ شم زما په بدن کې به رب العالمین په غیدنه کې جماعت یو کې د الله مخې به ودرېږي نو کسمانه ته پوښتنه چې څه چل کړي خو به زما د دین لپاره زبر ورته ان شاء الله دغه بدن می ټوټه کی دومره قیمتي او شت خلق ودا ټول مخلوق را جمع کړي ونه شکل دا بره وخه جو د کجوري لا نو د چې پیرات سملو په دې کې فد باندې چې دا برشه ورته د خېټه برابر کړه او د زړه لا دی اډوګه چې خرچار کو چې پوری تی اوته سلوي خورې چې مشه ځوان پروت شهیدګي دا ډېر سخت شهادت ته او سخت تکلیف دی انسان لا
چې انسان په خېټه کې یو برشه ورته نه کړی شي او بل طرف باندې نه داره هیڅ ډېر په تکلیف خو لیکن دا ټول د الله لپاره دلیل به دی باندې چې صحابه زموږ د ذهن سازي وکړه چې ګوره ساسو د دین مشران هغه به د دین د اسلام باندې بده چې تکالیف باندې شهیدان شوی دي د دین د اسلام نه به هر قسمه تکلیف سره ودرېږي اول تکلیف ماول گزاري ورسه به ټول اسانتي انما الصوت صوتان اول دو گزار د دشمنانو د چې درې کړه ورسه به ټول مجي به سړی نه پويږي د سخت شهادت ده وې دې شکل به دې کیفیت باندې شهید کې سعید ابن عامر الصحابي دا هغه وخت کې صحابي نو ورسه به صحابي شوی د عمر رضی الله عنه والی ودا ډېر توجه کوي ورسه ان شاء الله دا واقع به رام شي د قوم په یو درې تر ازنه وکړه بلکې سلور یو اعتراض پیدا و چې عمر شیخ بلور استاد ولی چې دا په میش کې ورځ غیر حاضری کوي دیم دا معنی چې ساره لګنا وخت راځي او د شپې زموږ خپل دفتر لراځي نه او بل مجلس کې ناس خبرې کوي یو دم به وشي راشي د صفال او رخصه باید موږ لراکي دا ولید د مشری ده عمر شیخ چې سعید ابن عامر راو وخت ورته دلته راشه داخله پتا باندې چې ترزونه لري دا وجه صدا وې سر وخت غنا وخت راځم وجه دا چې کله منځو کوم اسکارو کوم د کور کارونه وکم بعد دغه به راځم لږ وخت شي وې د شپې چې دغه الله حق ما پورې تړل شوی رسول الله بندگی کوم نو د مخلوق حق هغه زمانه ادا کیږي سر نه ما کم پورې نور د رب العالمین بندگی له به د شپې و رخصتي ولې کوي وېزما په دې ټول حکمرانی ولایت کې یو جوړ جامع دی هغه چې کله وینځم سبب وشي کنه مجبور یم چې بربندو هغه سبب رخصت زو کوم به وشي در باندې ولې راځي وی قسم په الله چې کله خو به د خلکو راونی ولو د برکه جوړې وخېجو او په دې نظام باندې ورسم لولو وې زبر صحنه کې ولاړو هغه وخت کې ما کې خو ایمانم نو ایمان مې راوړو په ورځ قیامت مې رب العالمین ځان له ودرې یو مال وی چې یا سعید ابن عامر په دین د اسلام باندې خو به په دې کیفیت باندې شهید کېدو ته د هغه د نجات لپاره څه کوشش وکړي څه چل دی وکړي وېدا صحنه چې کله زراعه د کوم څه به ځمانه پوه شي نه مانو اسا پریوته او مده ملګری به وای شي دا به وشري عمر رضی الله عنه معذور وګڼو وې ته معذور دي ټولو کې به د سیمنو چې دا چرته شهید کې او خلاص سلوي خورزي د پرې برونه کې ځوړندو کجوره کې او دې لپاره د مکه مشرکانو څوکیداران کېنول چې اسنه مجاهدین را نشو دار اخلاص نه کی تر څو پر یوسف راځي دغه مقاومت او مقابله شروع کړي یو ورځ محمد رسول الله ملګرو سره ناستو او وی ویلې چې کوم د ملګری به یې شغره شي او د خبیب رسول الله عنه د تنر اخلاص کی او چرته دفن کی دا غوړي بهترین شهید دی زمونږ ورور دی اوس دغه نجات لپاره قرباني پکار ده نو دی وخت کې یو صحابي ورته ویلې عمر ابن امیہ الزمری رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله اذا کار بزوک ورمشم او د خبر شپ د مبارک جسد د بزر خطه کم او شرط به دفن کم زکه دا شهید دی او د شهید د جثې دفن کول پکار دی اکرام پکار دی چې دشمن په قبضه کې مسلمان مجاهد سره به دور شو دغه نه راوالي اکرام ورته وږي ځکه د ډېر غیرت کړي دي د دین د اسلام لپاره زمونږ د الله لپاره او زمونږ د رسول الله لپاره او د امت مسلمه د عزت او ناموس او قران لپاره هر قسمه قرباني لزان تل کړي او ژوندۍ خو به دا کار وکړو لاړ شو بشي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل وکړه چې بشي ورسي یو کار دا وکا او د انصار یو ملګری وسره تیار شو عمر ابن امیہ الزمری ډېر نشه صحابي دی ورسره ان شاء الله د باج واقعات راشي پهلوان صحابي ورته ویل چې ابو سفیان مو وجنا ام قتل کا ابو سفیان ولی وجو ابو سفیان ویل چې دغه محمد صلی الله علیه وسلم جګړه علیه الصلاه والسلام د دوه شل په کار دي چې وځي قربان شو عملیات کوي شي قتل د سر درد موږ له جوړ شو یو باندې دی له تیار کې ودا کار بتو کې وی او ډېر مال بدر کوي سیدا وی هغه ځان سره خنجر راواخو سره روان شو د مکینه وکړه چې مدینه منورې راغی بني عبد الاشهر په خوا کې د خپل وخت چوکي او راغه د خلکو له ویل صحابه ولا وی بتاسو کې ابن عبد المطلب څوک دی عبد المطلب بچی څوک دی ملګرو ورته اشاره وکړه د قصړې چې ناس رسول الله ورته یاد د الله نبی شکر د نظر او سترګې به پریوته ملګرو له ویل د شي انسان چې د دوکا راوړي دوکا الله ورته اطلاع ورکړه
وی نږدې راغی چې رسول الله د خپل راغی ترسو پورې زو سره خوا په خوا کینه مو دا خنجر پټرو بس مو وې صبرې سینه باندې زړه کې ودا گزار ورکړ وی وښنه ویزان رسول الله صلی الله علیه وسلم کې لکه سړی انشاء الله به وګه خبره کوي او سید رضی الله عنه په دې وخت کې ناس ویغه د لری جن راغی چې په دې سینه کې په بوکس باندې ولو عقل تی وغورځو سم کې نه به ادب دا د الله نبی له سره کم تناستی ځان دې بالکل په مایله کړي د په ادب باندې کې نو په اکرام باندې کې نه څنګه صحابه په خپل امیر باندې څخه پکې دلو سره به په خپش وې دې چې کله وله نو سید رضی الله عنه قوي صحابي نو ایسته دا بڑینا خنجر راکاره شو رسول الله ملګلو تی وایلی چې کله ته واخو نو شې سره وې دا کور کې ځان سره بند کړلې وې صفه خبره کوه په کوم نیت باندې راغلې وې دروغ بنوي وی قسم په الله ابو سفیان مالوی له محمد او وجنا علیه الصلاه والسلام ډیر مال بدل کم بدینه تر راغلې رسول الله ورته ویل ته چې په کوم نیت اراده باندې راغلې وې الله زما صف مابین کې حائلو کته څومره کوشش وکړي چې ما او وجه مانه شي وجلې وېزه دا خبره تعالی کوم دې باندې شو ورته ویل په دې شرط چې مال به امان راکې تعالی امان دې رسول الله څومره کې اخلاق والا دي قبل سړی باندې کځه کې ټوک ټوک او به دې مجاهدین شي صحابه ورته ویل چې ټوټه ټوټه کې به تور باندې میدا کوي او سید رضی الله عنه ویل چې درې ورځې د اخیرت کې واشو درې ورځې ورسره راوي چې ځکه امان واده سره شوی و د الله نبی ورته ویلې وې زه تعالی دا کوي دعوت درکوم چې قل اشهد الله اله الا الله دشي هو یا حقدار د بندګۍ بل هیڅ نشه سوا د الله او محمد الله رسول دی علیه الصلاه والسلام نو دې باندې شي ویلې اشهد الله اله الا الله وانك رسول الله وې زه کوي ورکوم په دې خبره باندې چې حقدار د بندګۍ واځي رب العالمین دی او ته الله یقیني رښتینی رسول دی الله ورته ایمان نصیب کړي انا غلې په کوم نیت باندې واو ته بس زموږ الله د شنه کارونه دي حدیث کې راځي د زموږ الله په دې ګوتو کې دي اړې څنګه شي وغواړي قتل په نیت راغلو الله ورته ایمان نعمت ورکړي وې دې شو ورته ویلې نور دا خوشي کې پری خو دو ځکه ورته ماده د امن ورکړي و چې دې خوشي کې نو د عملګری لاړ فائدہ تدارو وتلا دلیل په دې باندې چې مجاهد سره او به چې کله امیر او مطلوب انساني هغه به ډېر تحقیق سره او کلک زړورتیا سره وسیږي بیداری سره تيقظ سره ځکه دشمنان چې اختیاري سری پټ پټ عملیات کړي د مسلمانانو په مجاهدینو باندې کوي او دای په مشرانو باندې بیدار وي کله په یو طریقه او کله په بل طریقه دا تربیت کې موږ له واقع کې معلوم شي د شي بنو چې لکه زه مې موضوع وینم ما څوک څه کې بده کې ګرځم نه د مشر وجل کېدل دا ګور ډېر سخت ضربه او تاوان ورکی ملګرو لا ډېر احتیاط وکړي وی عمرو ابن امیہ زمری او د صحابي انصاری را روان شو مکه له شکل را ورسېدل نو ځکه وکان شوکړه وی دې شوکړه رالل ویله ابو سفیان مسنګ وښنو نو عمرو ابن عمر زمری امیہ الزمری ورته ویلي ودا بیت الله خدمت کوي او به چې کله ماقام شي بدغه ځای کې د ټول مشرکین کینی ور بشو عملیات به وکړو ایسته به وشي د ملګری سره کو شنه طواف کو او طواف به وکړو بده کې بزان اړو راړو اخر کې به صحیح کو چې بکم ځای کې داله گزار به وکړو هغه ورته شګوره داخله ما پیژني د جو شهر چې شپې بنا وخت د خړه کې ور باندې عملیات کو به وجو داغه د کې نسوس معلوم دي خو په اسرارو کې عیسی عمرو بن امیہ الزمری ورته صحیح نو مخکشه طواف شروع نو دی عمرو ابن امیہ زمری ځان پټ پټ کول وجه دا چې د خلکو پیژندو یو دم د مکه مشرکانو په نظر ورواجو چې او هو دا خو عمرو ابن امیہ زمری د محمد ملګری راغلی علیه السلام په خبر شو هلکه توري بشیر حواله نو په دې وخت کې ایسه د ثواب نه ځان وی سلاړو وته ملګری وته کې دودام په خپل قصه کې وی لاړو زه په یو طرف باندې لاړم ملګری په بل طرف باندې خو په غار کې نه وته وې د مکه مشرکان چې هغه موږ په شګری د صحابه ډېر بهادر خلک وو وې دا کوم ځکه چې زناسو په دې کې یو مشرک راغی جماعت خپل وې تورې به بشراوي قصه په اثر می ول سر می ته عقل ته وغورځو مردار مې کې نور بیرته غار کې کېناسم وې د دې ملګری رااله شرکت دا سړی بچا وژلې او چا وژلې خدای خپل مردار د مړې واخص لاړ وې زه دې غار نه وروته ما تنعیم لراله ما چې په کوم ځکه خبيب رسول الله زوړندې په دې کجوره کې پاس سلوي خورج روس او تاغي شهیدان زموږ الله نه خرابوي ودا شو خدای څوکیداران چې ودا پراتو ټول ودا وی په دې کجوره باندې بشور وخت ما بهترین شهید خبیب رضی الله عنه ودا میرا واقص او را پښامه کې دې کجوره باندې میرا حقته کې دشي ملګری دی له وسویل شي قرباني دی له ویل شي اثار
وی قسم په الله چې د مزیدار خوشبوئی ته خطلا او تب دا ګمان کوي سروي خوري ورسم دانن شاشي کړي دي وی ته رواني وی سړی میرا پوګه کې ور روان مې وی جوجه پورې مزلو کې دغه مشرکین چې دې خبر شو یو د ویسونه وغیرہ توري مری راواقه چې زما بس ومنډه زما ومنډه دوی واخو چې سړی سره چیرته مړې پونګو باندې هغه چیرته مشترک کسانو ته تخدي شي وی چې دې نږدې شو چې راګیر شمه وی ایسه مخ به بو غرزو وی چې اومه غرزو ورته کاته مې وې دې زما کې تیر کې اعلان دي زمونږ الله ډېر غیرت کوي زمونږ الله ډېر انتهایی وفا ده عاصم بن ثابت سره څومره غیرت وکي وې دې زما کې لمه کاته د زما خو به بل کلاو شو ویسه خو به په خپل به دفن شي اې دی وجنه خو به رسول الله عنه وی بلیع الارض حق صحابي چې هغه زما کې په خپل تیر کړي دي د زمونږ الله اولیاء دي دې ویل شي کرامت د نبوت نه د ژوند په وخت کې می او د مرګ نه وروسته به خدای یاد ساتي کرامت څه معنی عزت د مرګ نه وروسته د نجاشي بادشاہ د قبر نه ورشي نور خطو اته تر وکړه د معاویه رضی الله عنه په وخت کې د وحد په شهیدانو باندې څه مسله رااله وی ملګرو الته کار کول نو د عمرو ابن جموح او د قشن د حمزه رضی الله عنه د افکار وته دی چې بل څه ورسره ولګي د تازه وینونه روانه شو ابو سعید خدری ویلي وی چې دا انسانان د ځمکې په سر باندې بهترین خلک نه نور بس بهترین خلک شي خو کرامت ودا مطلب نه شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي چې یو سړی هغه د رب العالمین حق یو بندل ورکی یو مړي له ژوند دی کرامت معنی عزت زند الله ولي الذين امنوا وكانوا يتقون ایمان ځان کې راول تقوا د الله د پاره ورانه د الله د پاره جوړه د خپل شبد الله په ذکر بعد ساته الله رضا نږدې کا د خیر کارون لوړاندې کېږي د فتنو نه ځان ساته د الله په دین باندې خپکیږي خوراک او څنګه ډېر میلان مکوا عمل د الله لپاره پټ کوا عزت او پښمن کوم کله کله دی ولینه کرامت صادر شي چې د دین د اسلام باندې تثبت وکي او کلک شي دې موضوع باندې اوس خبره کوو د دین د اسلام باندې رب العالمین موږ تاسو کله په دنیا کې کلک پاتې کوي دا ډېره مهمه خبره ده سلف صالحین دې خبره نه ریدل چې اسنه زمنګ الله د زمنګ خاتمه را خراب نه کی او ګډه وډه نه کی پنځل لسکارونه قران او سنت موږ له ذکر کړی دي چې کله مداخ خپل کړه الله به موږ له دین د اسلام تثبت راکړي اجمالی هر ځل ځل موضوع خو اجمالی ځان سره یاد ساتي الاقبال بالقران قران سره زیات تعلق لري دویم التزام الشرع والعمل الصالح د قران او سنت تابعداري دریم التدبر في قصص الانبياء د انبيو په واقعاتو کې سوچ کوي سوچ څلورم د رب العالمین نه دعا وکړه چې الله ستاسو د دین باندې موږ لکواله راکا او پنځم چې سړی په الله په ذکر باندې شبا آباد سات شپږم د مسلمانانو په دلاره روانيږي ووم د خپل ځان له تربيت ورکړي په قران او سنت د ملګرو لکه زمره ملګری څنګه په قران او سنت باندې برابر شي څنګه دوی کې څه اخلاق پیدا کی او اته په دې کومه لار باندې شرواني په دې به اعتماد کې اعتماد قران او سنت وګوره تعالی پوره کاری دي چې بنو چې قران کې نقصان دي لکه ډیر مولین دا خبرې نه کوي چې قران کې دا نقصان دی میکه به کې نشته حدیث کې دا نقصان دی پلانې شی به کې نشته او دا نشته هغه په دې به اعتماد کې چې دا قران او سنت وګوره پوره کتاب دی پوره دین دی او نه هم دعوت د قران او سنت بکای لسم ځان له اعتمادي ملګری پیدا کی ایو لسم د عقیده بلري چې مستقبل د اسلام دی کنه څومره يهود نصارا په دې غرو پیش کې روان دي خو د شي وخت برازي چې په دې دنیا باندې د اسلام بیرغ رفي د عقیده بلري دولسم عدم الاقرار بالباطل د باطل په قوت باندې بدوکه کېږي ان شاء الله جازونم دوی سره دی او ټنګونم دوی سره دی وسلې او فوج داولي ویډیو سره دی وخت پورې بيدا ختميږي دا د لسم هغه کارونه بکې چې باغی باندې دین د اسلام سړی لا ثبوت ورکي ثابتواله او سوال لسم د نیک سړي خاله ورزي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې کله به موږ باندې سخت رااله تا تارین به د مجاهدین شهیدان کړو د زنانه او ماشومان به موږ شیخ الاسلام خاله رالو ابن تیمیه خاله وکلت فی القفص په دې زندان کې چې پروت شیخ الاسلام ابن تیمیه تا به دا ګمان کوله چې اوس مری چې جا پنجره کې شولې او یقیني زمریاو افسوس په هغه خلکو باندې شنن دا مجسمه غني مولا القاری چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسلک او قوي عالم دی هغه ابن تیمیه او ابن قیم من اولیاء هذه الامه د دې امت اولیاء دي د اولیاء د اسلام دفاع کړی دا د اسلام اولاد و د ټول امت مسلمه قیادتونه کړی دي خو هغه خلک چې هغه د يهودو نصارانو د غیر مسلمانو متاثر دي د دې بدګمانه د خلکو بدګمانه په دې پیدا کوي چې دا پلانین دی پلانین او بنزلسمه د الله د انعاماتو تم توجه نبی قیم فرمایي چې کله موږ شیخ الاسلام خو لرو د شکایتونه به موږ چې دا کارو شدا دا وې د شي تسلی به موږ لراکړه چې کله براوتو وې زړه د خوشاله نشي ټوپونه وال
ودا کرامت د ددا شو چې د اسمه کې دفن کې او کشي کې نور لاړم وې دوه کافرانو سره مخامخ شو بدیږي کې وی توره ما سره ودا یو می اول د ابل می قیدی را وسو رسول الله ملګری څه خلک و وی چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر شوم ټول قسم ورته وکړه چې یا رسول الله په دې کیفیت باندې خوبه مې اخلاص کې او شتلوي خو دې ورسته داغه نه چې کیسه خوشبو روانه و دا وینه ونه روانه و به اسمه کې دفن کې به مدقه مشرک هو چې د ابل میثاق ویلا قیدی را وسو وی فتوحه کن نبی صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله عمر وخندل د چې ملګری خوشالي به پکار ده چې دا خو ملګری دی نشنا په دې منځ کې د مسله د سفر په میاشت کې بل درناک واقعه دله او توجه هغه ویل شي واقعه اصحاب بیری معینه یو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو البراء عامر ابن مالک ملاعب الاسنه چې د نيزو سره باغه لوبي کولې نزبات سړیو وی ویلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته اسلام دعوت ورکي رسول الله ډېر ناشنا سړیو چې کله به سړیو سره مخامخ شو باغه کې به کم جوړونه متصل به ورته ویل چې دا جوړنده یو سړی لګیره خړی یو سړی د پنځه کته ساتي یو سړی دغه سله رحمی قطه کوي یو سړی د سود کوي یو سړی د حرام خوري بس امدغه خبره اوسره شروع کوي چې دا کوم پروګرام په دې کې بالفعل موجود دی وی د اسلام دعوت شور کې نه اسلام رد کې او نه قبول کې ورته ویل یا رسول الله د نجد علاقه څخه خلک ولېګا رعل او زقوان او عصيا دا قبيله وستا دعوت قبول کی د الله نبی ورته زبا اقول لك سر ولګم خو وجه دار چې هغه سره زموږ دښمنی ده اځنه چې ما مجاهدین انت ورشي تو شهیدان نشي وې زبد دوی تایید کې واقع شم وې چې سیدا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام اوې کسان اصحاب الصفا او پاغي کې بعض انصار دې تیار کړ طالب العلمان ودا فقراء خلق د دنیا خواهشات لذتونه پر خودري و او د رسول الله سره په جمعات کې ناسو علم د قران او سنت زده کوو زموږ د الله ناشنا عادت او سنت ته علم په دې په قراو باندې زکه اگر کله باز خلکو په ذهن کې ودا پریوتی معلومه چې لکه دا طالبان لا به شي دا ډوډۍ له محتاج دی په دې جمعتونو کې ناشتي نه څوک شته او دوی بزرګ شي او څه مسله به ودا به حضور خو نړۍ موقعتو او ګوري ما چې لکه دا څه صورت حال جوړ شي ودا کسانه سره ولېګل رسول الله فرمایي وي د کولانه ملائک وزري غوړې یو کدا چیرته وفات شو شهید دی اې د وجه الله دې پر خاندان باندې رزق پر اخیره ولې او دا قبر کې د بدن خوري کې ابن تیمیه رحمه الله فرمایي مشر ورته څوک لګو ورته وی ویلي وېستاسو مشر چې دی منذر ابن عمر دا مشر او یو خط ورکو عامر ابن طفیل چې دا هغه قبيله یو مشر حرام ابن ملحل ورکه چې د ام سلیم ورور ودا ځان سره وېسو دا خط ورته وایا بیا کسان روان شو په دې کې دا دوه کسان یو باغی کې عمر ابن امیہ الزمری او بل عقبه ابن منذر وې د دوخانو سره دوله پاتې شو د غرب په خوا کې چې موږ بدلته وخان سره تاسو ورشي وې چې ډیره کړه وې کله چې د تشبيه کسان وراله او الته هغه خاندان لوراله نو عامر ابن طفیل په نامه باندې امیر پیدا کې ورته ویل چې موږ محمد صلی الله علیه وسلم د خوان راغلی چې تاسو دین د اسلام تشریک او دعوت درک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت ورانه او دغه خط سره عمران او صحابه سره سخت دښمنی و وی دا خط شکل د بیانو حرام ابن ملحان نو په دې وخت کې د عامر ابن طفیل یو کافر له اشاره وکړي چې گزار ورکا وی دې چې په نسبت نیوالو د خېټه باندې لاندې اسکی او دانې چې پوره راوړې وسته دې صحابینا وی ویل چې کله تیرو وته نو بیجا باندې شراخ کلا او وی ویلې فست ورت بالکعبه الله اکبر قسم دې چې زه کامیاب شم او زما د کعبه پر رب باندې قسمی صحابه دې نشه خلکو چې هغه به کړه شهیدان شون کامیابی به غنله زمون کامیابی ودی کړه چې خوراک او ساکو غټه کوا دکانونه ځان جوړ کاو کې بنگلې ځان جوړ کاو کورونه ځان جوړ کاو جامې دی او دا خود صحابه کامیابی ودی کې دا چې رب العالمین په دین باندې ځان ټوټه ټوټه کی او دغه یقیني کامیابی ده دا قاتل حیران شو چې اوجلو ما او دوی ورته پوسټ ورب الکعبه کامیاب خو شوم چې ما په دشمن باندې تعرض وکړي زه په تعرض کې کامیاب شوم ورسته به دماغ په اخلاص شو او هو دا مؤمنان خو د جنت منون کړي د الله او د دوی په مابین کې د امر پول دی چې په دې پول باندې ورتیر نشو اي الله له ورتلې شو مرله به دشه لبیک ویلې نو کله وی چې دا شهید کې نور د قوم له عامر ابن طفیل ولې چې شروع به وکړي وجنه د نور کسانم وجنه وش پیدا دی قوم ویلي چې صاحب اسمه مشر عامر ابن مالک ملاعب الاسن ابو البراء
هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو له امر ورکړي دي تاسو څنګه په دې باندې تعرض کوئ دا ولي وجه نه موږ په دې کې کار نه برخه نه لو وې د عامر بن طفیل زکوان او رعل عسی قبیله لور شي په شروع وکي هغه کو بس قومونه او رسول الله په دې ملګرو باندې شروع وکړه وو اوس په تکسان و او ټول شهیدان کړه راګیر کړه جنگ جوړ شو شهیدان شو دا ورسره برشه رسول الله په څخه خپه شوی دی ایو میش کې قنوت نازله په شوی ویلی و میش وې په دې کې کعب ابن زید ابن نجار او صحابي وې دا زخمی شو خو د شهیدانو کې ځان د شووالو چې زم شهید یم دشمنان چې کله لاړ ودار او چې شو په معجوز زمانه مدینه ځان را ورسو یو نیم کالو سه پیدا شي په خندق وفات شولتا نو دا ملګری شهیدان کړه بره مرغان ګرځیدا د دوه کسانو عمرو ابن امیہ الزمری او عقبه ابن منذر یو بل له صاحب مرغان نه ګرځي او وې دا مرغان چې په یوځای کې ګرځي دا دوه حالات دي یا په دې ځای کې وبدي او یا یو څوک مړ دی دا مرغان ور باندې ګرځي چې هغه کی وخوري زه چې ورشو دا وګورو وکړه چې د مجاهدین روان شو وکړ انتظار کړو د غرب د ډډه کې راکته شو وې عقبه ابن عامر چې کله د نږدې شو د محمد صلی الله علیه وسلم شپږ په تملګری ټول شهیدان پراته دي او ټول قارین دي طالب العلمان وکړه چې دا ولیدل ډېر انتهایی خپش او وی ویلي وی قسم په الله چې محمد صلی الله علیه وسلم خو نور ژوند نه ورسم چې زه ورته ملګرو احوال وي چې رسول الله تا خو موږ دعوت لګلی و موږ باندې چې پیښه وشو چې موږ ملګری شهیدان دي زه جنگیږم تر څو پوری چې دی وښ په ته ملګرو انتقام زوانه له او زما اطلاع زما رب العالمین محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ورکه شو عقبه ابن منذر هم شهید شو زه دې ځنه څنګه لاړ شم عمرو ابن امیہ زمری ورته ویل شهید جنگ شروع کو جنگ جوړ شوه یو خوا قوم دی بل خوا دوه کسان صحابه کرام د یو ځل مسله ده چې یو کس د نور مجاهدونو د انتقام لپاره د لوی فوج سره جنگیدل شي کني شي جنگیدل نو باز خلکو په دې کې دماغ نه خلاص هغه دا و چې دا به تیک تکي لیکن چې کله خلافت اسلامي ورسره به موجود وي او د مجاهدونو قوای ورسره یې جبهه نو به دا یو کس لوی فوج مخه د دانګل د پکار دي چې دا په ورو دانګي ځان خو په ټوټه ټوټه کې شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله دې باره کې رساله لیکلې الانغماس بین العدو وحل یباح وی جنگ جوړ شو نو عقبه ابن منذر رضی الله تعالی عنہ دام شهید شو دا چې کله شهید شو نو عمرو ابن امیہ الزمری وی دې قیدی ونی وژوندې ډیر اوس وی دې چې کله راوښ نو عامر ابن طفیل دې خلکو پاغه باندې خرج کی هغه شابه چې د ټول صحابه کرام مقاتل شو دا پاغه باندې خرج کی وی چې کله پاغه باندې خرج کی ورته چې نوم دې څه دی عمرو ابن امیہ الزمری وی کومه قبیله نه وی د مزارنا وی په مصر کې د کومه قبیله نه وی د زمر یو دم خوشاله شو چې اوه دا کوټه کار وشو وېزما مور یو نظر کړو نظر دا کړی دی چې زه به یو غلام آزادوم د مصر قبیله نه په مصر کې د زمر قبیله نه دا د خاندانی آزاد خلک وسه دي کې غلام پیدا کېدل ډیر ګران و دا خو ته مله پلاس باندې رالي زه به ایسته د امور په واسه کې ته آزاد کړم سره ور باندې وخره الله رب العزت مرګ فیصله نه وکړي دوی به چې کله غلامونو نو سره ور باندې خړېلو خلکو له دا معلومات کوي چې لکه دا غلام دی وې سره ور باندې وخړېلو او خوشي کې را روان شو پریشان خفا قرقره لاقیله چې کله ور ورسېدو قرقره لاقیله وې په دې وخت کې دی ونه لاندې ناسو چې دوه کسان د بنو عمر نه رااله نو دا صحابي ډیر چې صحابي وزان ورته خوشتبه کې خوشاله کې چې زموږ استاد ما بین کې دښمنی نشته نو دښمنی شته چې اسنه وځي دلته دوی ونه وځي وې دا دواړه مسلې و دوی چې ود شنو توري راواقه ایسه دا دواړه وشل او ډیر خوشاله شو په منډه منډه باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه راغی ورته وی یا رسول الله موږ شلاړو د شکار وشو رسول الله ډېر انتهایی دردمن شو دردمن مسن کېږي یو خدا مانه چې اوی مجاهدین په احد کې شهیدان شو دویم دا مانه لس کسان د عاصم بن ثابت په قیادت کې الته شهیدان شو او اوی کسان په دې کې شهیدان شو وې دومره سخت خفه شو انس ابن مالک فرمایي چې رسول الله چرته موږ مره خپل لیدل نه دي ایو میشتي په دغه رعلا او زکوان او عشق قبیله باندې قنوت نازله ویلې یلا وتلعنت کې بری زکوان وتلعنت کې بری رعل باندې په دې عشق باندې شو د زمره مجاهدونو سره زمره سره څومره ظلم وکي په یو ملکم سفیران وشل په کانه د دوه سفیران وشل په پنځه ټیمه باندې کې بشدا وکي حتی په ویترو کې موږ یو حدیث په دې کې د کې بعض روایت راغلي دي چې امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په موطا کې نقل کړی مسند عبد الرزاق په ویترو کې بس په کار ده یو قنوت نازله ده بل قنوت دائمه فرق د دوه مابین کې داري چې قنوت نازله د ورس ویترو نه ورسته وي د رکوع او
قنوت دائمه هغه د رکوع نه مخکي دویم په دې کې لاسونه او چتواله شته په جهر باندې دعا شته ورسته قوم به امين وي هغه کې لاسونه او چتواله کله شته کله نشته فقه سره کې ثابت شوی کې صحابه او عمل دي دریم په دې کې هر قسم الفاظ ته ویل شي په هغه کې باغ معلوم الفاظ وي حدیث بخاری کې راغلي اللهم اهدني فيمن هديت وغيرها حسن ابن علي چې کوم خودلی و او څنګه رسول الله بس صبر وکړو ملګری شهیدان شو چې کله ستاره شي ملګری شهیدان شي به تعالی معلومات کیږي دا خدای الله امري چې انسان باغې صبر کوي کنه د انسان د ارادي پیدا شي چې وسو حکم زبرې دي څومره قتلونه ولې خلکو کې حکم صبر وکړو دا صبر کې څه علامه کیسه اخلاق علامه ده ځکه کیسه اخلاق یو دولس علامې ذکر شوی اول تواضع دویم صدق د الله او د الله د رسول دریم حیا څلورم رافت پنځم رحمت شپږم صبر وم د مشرانو عزت اتم خپل شکل د قران او سنت برابرول نهم به بيدی کارونه نه کول لسم د بدګمانۍ نه ځان ساتل یو لسم د حسد نه ځان ساتل او دولسم د خپل ژبه کنټرول صبر وکړي رسول الله کې څه اخلاق دغه کړه آیتونه نازل شوه به منسوخ شو هغه او د شی ویلې چې دغه خلکو ویلي دی رب العالمین فرمایي چې الله زمونږ ناراضي دی موږ د دوی ناراضي او موږ جنت ته لاړو زمونږ د احوال پورون لورسوي په حدیث کې د الفاظ راغلي دي او قران کې دا منسوخ شو دا ټول شهیدان رب العالمین جنت له متصل بوته ځکه دا رسول الله ارشاد مبارک دی وکله چې دا مسله وشوه هغه دوه کسانو سره رسول الله امن ورکړیو د بنو عمر وی چې کله دا مسله وشوله نو په دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه خاندان له د قوم له خطر ولېګو چې ګوره موږ تاسو سره دوکه نه کړی ځکه دین د اسلام ټول د وفاداری دین دی دین د اسلام کې دوکې نشته رسول الله مجاهدین لوري چې ګوره دوکې مکوي که ارجا سره شوي به په وفا ور باندې چلےږي اما کچرته کافر ولې نه چې تاسو سره لیکل په یو کیفیت باندې وکړه اما کلی کله برابر به چلےږي چې هغه اسلام د حدود برابرۍ حذیفه ابن یمان ابو جهل ته ویلو چې موږ بزوغ لیکن رسول الله په تایید کې نه ودرېګو پیغمبر فرمایي چې په خپل لوز ودرېږي اگر کوم ته ضرورت ولې نه لرو وې دغه دیت په صدر راکم 200 وکان وړې راکړه وې چې کله راځه تو ګره د محمد صلی الله علیه وسلم خلافت امیر المؤمنین محمد صلی الله علیه وسلم او د په خلافت کې 200 وکان نشه 200 دلیل په دې باندې چې انسان بده شنو چې لکه ما سره مال نشه څنګه جهاد وکم کستا سره مال یو کوم نه د دشمن مخه له بودريږي رسول الله امیر المؤمنین دی خلافت اسلامی دی لیکن د سره بده کې 200 وکان برابرېږي 200 وکان چې عادت تاجر باخسته شو وس خو دشمن مخه ولاړ جګړه شروع کړې ده وې سبکو خپل مابین کې راځم شو وېځي دي بني نذیرونه من قرض والو ځکه موږ خپل مابین کې چې لیکل سره کړی دي وې چې ډیره خره وې ورته دا خو خپل ورته ویلي چې موږ تاسو خو لیکل کړی چې یو بل سره به قرضونه کوو دا موږ داسې 200 وکړو ضرورت لرو بالکل به درکو دلته کینا رسول الله دلته کینو د خپل مابین کې يهود ډیر خطرناک خلک دي د اسلام سخت دریز دشمنان قران او سنت لا سخت دشمنان د محمد صلی الله علیه وسلم سخت دشمنان او د مسلمانانو سخت دشمنان داخلي دي خپل مابین کې نه او ته مصلحت وکي ودا محمد د ټول انقلاب سره دی ترڅو پرم چې دا ورته وجه نه قسم په الله کې داخله من قلار کینی راځي هغه خلال شو د جرن دی پر راول په محمد روغ ورزوي سبا د مرش ملک بقلار شي امدا سره چې ژوندې دلته جنگ واته جنگ مرکزی سره ختمي لکه اوس مې يهود نصارا کوشش کوي چې په کم سړي باندې امت مشوره جمع کیږي امیر دی داغه وجلو کوشش ځکه امیر پیدا کېدل او به باغره جمع کېدل ډېر غرزور غواړي وېدو کو لنه واته نو خپل مابین کې چې دا کار بچو کوي عمرو بن جحاش په نامه باندې کافر وي ژوند د پل بس پیرو ورسو سلام ابن مشکم یو يهودي راغ ورته ویل چې ظالمانو دا کار مکوئ دو وجې دي یو رب العالمین رسول الله وحی وکي او بل لوزم کړي دی بے وفا بشي دا تاسو خراب خلک وي زمړه وفا مکو دا سړی وژنه دغه دوه روایت یو روایت دا چې مسلمان زنانه یو چاله ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم وی چې وځي دویم قوله چې جبريل راغی ظاهر دا معنی جبريل راغی پیغمبر له وځه ابو بکر عمر عثمان علي دغه قومندانانو سره ناس دي نو رسول الله په دې کې نه سي دیوال پر خوا کې او متصلم شنیغ جکش نه چاله ویل چې زم نسو حرکت وکي ملګرو ورته کاته کې دې شو چې ضرورت به پوره کړي حرکت الله امر وکړه چې سوزا تلو حتی لاړو مدینه منورې له ورشي ملګری ناس مجاهدین قومندانان سره ګروپانه د خپل مابین کې نه چې محمد صلی الله علیه وسلم شو بار روته دلته ګوره سړی نشه مدینه منورې نه بشراله وی ویل یا رسول الله دا سره شکار وشو تا کوم له ومنه ویل چې رسول الله او نو دې موږ له اشاره وکړو ډارې دلته راغلي تاسو خبر نه وینا وې دوی خو لوز مات کی مال جبريل ویل چې دي جنا او دا خلک پتا باندې جن دي پول را غورځي
محمد ابن مسلمه ویلي وسی ورشه ورته و چې لسره دی په دې کې تاسو پاتې کیږئ نور څنګه تاسو ما بین کې لوزونه مات او لسره دی وځي دي جن ذلیل وځي ودا خبره چې کله هغه ورورسه محمد ابن مسلمه هغه کومندانو هغه ناشنا مجاهد چې کعب بن اشرف مردار کړو په جبل باندې دلته ووالو کرته چیرې کې نشي وی چې کله ورغه حبیب بن احتب چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره مې جوړ شوی خمسه بیمانه يهودي دا لاړو ورته وی تاسو د لوز دی وفای مو کړو دا مو کړو وځي ورکیږي هیڅ شی بم نه وړي کوړې مسل ویو اخبار دا بوړې واسطه بغدای خلق مرعوب شو چې څوک نو په ارزه کې منافقان شته کړه بالکل د مسلمانانو مجاهدینو په دې مابین کې منافقان شته عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين بس ورغه حبيب بن احتب لوي دا څه خبره کوي چې ته د مدینې نه وځې موږ سره ولاړی زره سره جنگيږم زکوان قبيله ده ریال قبيله ده اوسه قبيله ده دا محمد باول برابر شي که برابر شو قسم په الله چې دغه مدینه کې موږ د وښنو هغه مکینه مسافر مهاجر راغلي دلته په موږ بدمعشي نه کوي قران کې رب العالمین دا خبره دوی ذکر کړې ده چې منافقان ورته ویل چې موږ تاسو ملګری یو دا یو دا موږ سره وځو موږ سره جنگيږو حبيب بن احتب دغه ویل رسول الله له خطر ولګي قاصده و موږ وځو او لاس اخلاص ونبي كريم عليه الصلاه والسلام فكبر وكبر اصحاب رسول الله الله اكبر صحابه ویل چې الله اکبر چې خبره په جنگ بدل شو او دی وخت جنگ کول ډیر سختو او شهیدان الته شوی دي الله شهیدان دلته شوی دي او پس دا او شو اوس دي کورنۍ جګړه کې واقع شوی په داخل کې علي بن ابي طالب له جنډه سرواله ورسه په او مجاهدین ورنګر چې پیرتاو په خپل ځمانه مسجد نبوي کې عبد الله ابن ام مکتوم صحابي معذور دی په خپل ځمانه امیر مقرر کې ځکه امیر چیزي او نائب بزن له مقررای معذور صحابي دور اسکرت رسول الله په خپل ځمانه امیر مقرر کی دلیل به چې ورن انسان به منظم کیږي وکړه چې نږدې ورله شپږ ورځې ما سره کړې پنځلس اې دوی لوی قلاګان وي چې په دې کې د میاشتو خوراکونه دوی نه کړی و زمکه به ځمیداري د يهودو قلاګانې نو دوی غشي وشته دي يهودو د رسول الله ملګری لګیدل پیغمبر علیه السلام ملګری لوي چې لګ د خیمه روستا کوي چې خیمه روستا کوي دوه راوځینه او دغه مجاهدین په ورتلې نشي پیغمبر علیه السلام خو لوی جنرالو او په جنگ باندې ډیر پویدین کې انسانو ملګری امر وکړي چې د يهودو د څومره ونی دي د کجورو دي ټول ور واچوي دانو ډیر د يهودو لور کې وجه دار چې دا خو د لیکونو نکونه ورته پاتې دي کستانه یو شی پاتې شو بل څه پکې وشي کې ته خپکیږي نه دلته ستا کور دی او بنگلا دی دا او چا په واخص او بل چا په دې کې واړه ول خپکیږي نه ځکه خواغه سړی تعالی ساتي خو کې وسړي په بلډوزر باندې وران کې بیره درک کوي دلیل په دې باندې چې کله کله مجاهدین دا کار کوي چې په یو ځای کې ورته سخت پیدا کیږي ونه بکټ کې کورون لبه ور واښوي دا به فساد نه لري منافقان ویل يهودي ویل چې تاسو خدای له خلکو مسلمانین دا خو تاسو فساد وکي ډېر انسان مجاهدین چې په ځای باندې ورشي شاونه رکی ور واچوي مړ دا څه فساد دی وکړه دا فساد دی دا فساد نه لري دا اسلام دی چې کله سړی د اسلام په مطالعه باندې پوي وي قران کې الله تعالی نازل کوي دا په امر باندې دا کار تاسو وکي بس يهودي ورته ویلي چې دا ونی منه دی له ور مو راځي موږ درنځو ځکه سړی دردمن شو نبی د دې وتل په کوم کیفیت باندې وشوله رسول الله ورته چې یو بار سامان تاسو وېسي اسه بنوړي ډیر مغرور خلک وو خو لیکن الله په ذلت باندې وېست څنګه وېسو په کوم کیفیت وېست ان شاء الله کله چرشه فروز باندې شرط به ژوندو باقي په تفصیلی خبرو کو رب العالمین موږ تاسو د محمد رسول الله تعالی نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین